ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا اوس حالان چې ما کومه ویډیو اپلوډ کړله چې له انټرنیټه څنګه روپۍ ترلاسه کړو دا یو 3 ساعته وړاندې دا ویډیو ما اپلوډ کړله، خو ډیرو کسانو بیا کتلې وله او هم په واتساپ کې له ما سره ارتباط ونیوی او ډیری کسانو غوښتنه وکړه چې موږ له تاسو سره کار کول غواړو. خو په هغوی کې چې دي ډیری کسانو دا غوښتنه کړې وله چې موږ په ایډموب کې کار کوو ځکه چې هغه اوسا طریقه ده، لیکن بعضو بیا ویلي وو داسې شل تر شلو به ښایي څه بالا وو. هغو دا غوښتنه کړې وه وایي څنګه کولی سو چې له یوټوب څخه له پیسې ترلاسه کړو. له یوټوب څخه پیسې ترلاسه کول لږ څه سخت دي تر ایډموب. ایډموب خو بالکل اوسا طریقه ده، هغه له دې وجې ډېرو ملګرو خوښه کړې وه او له موږ سره په لینک کې شریکان سوله. او دغسې ده په یوټوب کې پیسې ګټل څنګه ګټل کیږي. دا ویډیو ښایي لږ څه غټه سي، مکمله معلومات در کومه. له دې وجې ویډیو تر پایه پورې وګورئ، داسې نه سریزه سریزه مه ګورئ، هسې نه بیا معلومات غوښتنې وکړئ چې دا اوس څنګه وسوله او زموږ سر نه سو په خلاص. له سره تر پایه پورې زه تاسو ته وایم. د دې دپاره به له موږ سره اول وارې د جیمیل اکاونټ وي. جیمیل خو تاسې لرئ، یعنی د پلی سټور زموږ سره به د پلی سټور آی ډي را سره وي، یعنی جیمیل به له موږ سره را سره وي. جیمیل خو له هر کس سره ورسره ده، له هغه کس جیمیل هغه ته ویل کیږي چې دا خلک په یوټیوب کې لاندې کومنټ کوي، هغه ته جیمیل ویل کیږي. اول وار به له موږ سره د جیمیل اکاونټ وي. د جیمیل اکاونټ خو د هر چا زده ده، کوم چیرې زده نه وي چې څنګه جوړیږي، نو موږ په بل زاړه چینل کې ویډیو ورکړې ده، هغه ویډیو به تاسې وګورئ. له هغه وروسته به موږ یوټیوب جوړ کړو چې یوټیوب څنګه جوړیږي، او له هغه وروسته به د ایډسنس اکاونټ جوړ کړو چې ایډسنس څنګه جوړیږي او پیسې څنګه په دې کې راځي. نو دا د اوس زموږ ګوره د جیمیل اکاونټ به تاسې جوړ کړئ، خو زموږ دا د اوس الان جوړ ده. چې کله مو د جیمیل اکاونټ جوړ کړ نو بیا به دلته په خپله تاسې ساین ان سئ په یوټیوب کې. چې کله تاسې ساین ان کیږئ دلته به یعنی کریټ اکاونټ دلته تاسې هم جوړوی سئ د جیمیل ده، خو زما د الان جوړ ده یعنی زه لرمه. دلته تاسې ایمیل ور واچوئ او هم نیکسټ به کړئ. دلته به تاسې بیا پاسورډ پسې ور واچوئ، نیکسټ به کړئ. چې کله یې نیکسټ کړئ تاسې ورته وګورئ. تاسو ته دا که اول واره چیرې ستاسې اکاونټ جوړ سوی و تاسو ته دا ځای را اړئ، دلته به تاسې خپل نمبر ور واچوئ، یعنې چې بل څوک بیا در څخه غلا نه کړي. خو زه نه ور اچوم ځکه چې زه دغه نه استعمالوم، ما ډن کړ دا دپسې. اوس به تاسې دلته دې ځای ته راسئ او هم دلته کریټ سټوډیو به تاسې ووهئ او خپل چینل به جوړ. ګوره دا د ما ووهل، دلته ورته لیکلي دي وایي تاسې وایي چینل ته اړتیا لرئ. نو کریټ ا چینل به موږ ووهو. چې کله مو ووهل دلته به مخ ته راځي چې تاسې د خپل چینل نوم انتخاب کړئ. لکه زما د چینل نوم انلاین زده کړه ده، تاسې خپله چینل انتخابولی سئ. ما مثلا دا نوم ورته انتخاب کړئ، هغه ستاسې خپله خوښه ده. خو دا ځای باید ستاسې په یاد وي چې داسې خوندور جالب نوم وي چې خلک یې بالکل بیا پیدا کولی سي. کریټ چینل به بیا تاسې پسې ووهئ. دا د چینل خو جوړ سو. چې کله چینل جوړ سو بیا به تاسې و د چینل ته راسئ. چینل به کله چې تاسې ووهئ دلته ګوره پښتو چینل خو نوم سو ویریفای لاندې لیکلی ده، تاسې به دا ویریفای کړئ. پر ویریفای باندې به کلیک وکړئ. دلته ورته لیکلی دي وایي سلیکټ یور کنټري، یعنی ستاسې ملک انتخاب کړئ. په خپله زما د پاکستان انتخاب سوی چې دا به ښایي له هر ملک څه یاست هغه ملک انتخابیږي. دلته دوه شیان ګوره رالو، یو یعنی چې کله لمبر واچوي وتی ته کوډ پر ټلیفون باندې در وښیي او هم که په میسیج کې ستاسې خوښ ته که په میسیج که پر ټلیفون باندې وي. خو زه و تاسو ته زه غواړم پر ټلیفون باندې راسي او دلته مې دا ده کنفرم کوئ. دلته به خپل د ټلیفون نمبر ور واچوئ. زما د ټلیفون نمبر دا دی، ما خپل ور واچول 0315 099 899 او هم به تاسې سبمیټ کړئ. چې کله یې سبمیټ کړئ و تاسو ته اوس کوډ راځي. ګوره ما ته ټلیفون اوس راسي و ما ته ګوره دا د ټلیفون رالی، زه بیا پورته کړم او هم کوډ به کې ولیکو. Thank you for using Google Phone Verification. Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 7123003. Again, your code is ما دا د ور واچوئ. 7123003. Goodbye. دا د ما ور واچول او هم سبمیټ مې کړ. کوډ در راته وویل دا د ګوره ویریفیکیشن. دلته ګوره ورته لیکلي کانګریچولیشن یور یوټیوب اکاونټ از ناو ویریفاید. ستاسې اکاونټ وایي اوس ویریفای سو. پر کنټینیو باندې به بیا تاسې کلیک وکړئ. دلته تاسې ښکته ورته وګورئ. ګوره اکثره شیان انیبل سو، خو یو مونټایزیشن چې ده
هغه نه د انیبل. دا خبره په یاد ولرئ چې مونیټایزیشن چې ده چې کله انیبل سي بیا تاسو ته پیسې درکوي. زه اوس هغه انیبل کوم. خو تر هغه مخکې به تاسې راسئ خپل چینل ته. کریس سټوډیو ما ووهل، خپل چینل ته به تاسې راسئ او هم دلته به ویو چینل ووهئ. دا ستاسو چینل ده. دلته تاسې خپل د پروفایل عکس ورکړئ او هم دلته د کور فوټو پسې ورکړئ، نو بس تاسې چینل مکمله جوړ سي. اوس خو تر دې مخکې زه یوه ویډیو اپلوډوم چې تر څو زموږ مونیټایزیشن هم خلاص کړو. د ویډیو د اپلوډېدو دپاره له ما سره یو ځانګړی ویډیو ده چې زه یې اوس اپلوډوم. د اپلوډ دپاره به ګوره دا ټوله طریقه په موبایل کې هم دغه رقم طریقه ده لکه څنګه چې په کمپیوټر کې ده. دغه د اپلوډ بټن به بیا تاسې ووهئ او هم پر اپلوډ باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته به تاسې یو ویډیو اپلوډ کړئ چې که چیرې تاسې ویډیو لرئ هغه ویډیو به بیا تاسې اپلوډ کړئ. پر اپلوډ باندې چې کله کلیک وکړئ دا ویډیو د له ما سره پرته ده، د تاسو سره چې ویډیوګانې هغه به تاسې اپلوډ کړئ. خو دا داسې دا ویډیو کله اپلوډیږي د دې ویډیو دپاره به بیا تاسې نوم انتخاب کړئ. مثلا نوم یې تاسې په انګریزي او په پښتو ګډ لیکلی سئ. خو ګوره دا ځای باید ستاسې په یاد وي چې دغه نوم باید د ستاسو والا په انګریزي وي، ځکه چې د انګریزي ټایټل والا ته ډېرې پیسې ورکول کیږي تر هغه چې په پښتو یا په نورو باندې وي. یعنې په پښتو باندې بیخي کم ورکول کیږي، خو بیا هم زه ستی د مینې له وجې د پښتو ټایټل ورکوم، خو تاسې باید انګریزي ټایټل انتخاب کړئ. څنګه روپۍ وګټو؟ هاو ټو میک منی. دلته تاسې ډسکریپشن ورکړئ چې روپۍ دا رقم ګټل کیږي. ټول معلومات تاسې د هلته پسې ورکړئ. تاسې غټ هر څومره غټ ټایټل دلته به تاسې ټیګ ورسره ولیکئ، یعنی ټیګونه چې خلک څنګه کلیک وکړي ستاسې والا هم حالت ورسره راواوړي. میک منی دی ووهله، بل شی پسې آنلاین زده کړه مثلا هر څه چې وي هغه ټیګونه تاسې ټول ورکړئ. دلته به تاسې کیټګري ورته انتخاب کړئ، یعنی که د موبایلانو په هکله وي موبایلانو کیټګري ورته جوړه کړئ، که د کمپیوټر په هکله وي کمپیوټر دا ورته ولیکئ. ډېر دا ټولې کیټګریانې تاسې انتخابولی سئ. ما مثلا موبایل زده کړه ورته ولیکله، هر څه کیټګري چې وي. دلته کسټم ټمبلاین، کسټم ټمبلاین و څه ته ویل کیږي باید تاسې ورته انتخاب کړئ. کسټم ټمبلاین چې دا ودې ته ویل کیږي. تاسې اوس ورته وګورئ، مثلا دا زموږ د چینل ویډیوګانې دي. پر مخ باندې ګوره ورته لیکلي دي خپل عکس ښه ډېر ښایسته جوړ کړئ. ګوره دا یې پر عکس پر مخ ولاړ وي. د سکرین پټ راز که خبر شواست مچ به یې کړئ. دا رقم عکس تاسې ورته جوړ کړئ او حالت یې ورته را اپلوډ کړئ. مثلا هغه عکس زه یو دانه مثلا ورته را اپلوډوم چې هر رقم وي. دا عکس ته مثلا دا ما اوس دا د ورته را اپلوډ کړ. خو دا ځای ګوره مهموالی په دې ځای کې ده چې تاسې به د بل چا ویډیوګانې نه اپلوډوئ. که مو چیرې د بل چا ویډیو اپلوډ کړله یعنی راپورته مو کړل و یوټیوب ته، نو بیا ستاسې پر یوټیوب باندې کاپي رایټ سټریک راځي، یعنی ستاسې والا کاپي سوې ده له بل چا څخه. که مو 3 وارې دا رقم چلند وکړه ستاسې اکاونټ بالکل سسپنډیږي، ډسیبل کیږي هم نه، سسپینډ سي، ختم سي د سره تر پایه پورې. ګوره دا ویډیو دا ده مکمله پورته سوه او هغه عکس یې هم چې ما ورته راپورته کړه هغه یې پر مخ ودرېدل. بیا به تاسې پبلش کړئ. دا ده ګوره ویډیو اپلوډ سوه او هم پبلش سوه. اوس یې دا ده تاسې کتلی هم سئ. دا ویډیو ده او هم تاسې کتلی سئ. بیا به تاسې پر چینل باندې کلیک وکړئ، کریس سټوډیو ته به راسئ او هم بیا مونیټایزیشن ورخلاص کړئ. دا چینل به تاسې ووهئ. چې کله مو چینل ووهل دلته به مونیټایزیشن ته راسئ. انیبل لیکلی ده، ګوره ټول انیبل سوي دي، خو دغه څو دانې نه دي انیبل. دغه انیبل به بیا تاسې ووهئ. چې کله مې ووهل دغه ځای ګوره ډېر مهموالی په دې ځای کې ده. دلته ورته لیکلي دي وایي که چیرې تاسې غواړئ چې ستاسو مونیټایزیشن انیبل سي، یعنی تاسو ته موږ پیسې درکړو، تاسې به زموږ قانون پلي کوئ. د دې قانون دا ده چې په 12 میاشتو کې به ستاسو چینل یعنی ستاسو ویډیوګانې 4000 ګنټې کتل سوي وي، 4000 ګنټې، او هم په 12 میاشتو کې به ستاسو سبسکرایبر 1000 کسان وي. چې کله 1000 کسان سي او 1200 ګنټې وي 4000 ګنټې وکتل سي ستاسو ویډیوګانې، بیا تاسې کولی سئ له یوټیوب سره کنیکټ سئ. دا اوسه طریقه ده. خلک دا چورت ورته وایي 4000 ګنټې، لیکن زما دا بل چینل داسې ما دغه کوله په 20 ورځې کې ما پوره کړل. ښایي تاسې کوشش پسې وکړئ او یا هم ترتیب ورته وکاروئ. اسانه طریقه یې دا ده چې کله تاسې ویډیو اپلوډوئ، ویډیو مو اپلوډ کړه په ګروپانو کې دا ویډیوګانې بیا نشر کوئ. مثلا د واتساپ ګروپونه دي، ټلیګرام ګروپونه دي، فیسبوک ده، په هر څه کې دي تاسې هلته دا شیر کوئ، نو بس تاسو د چینل سبسکرایبر زیات سي. سبسکرایبر چې کله تر 1000 پورې ورسیږي، له 1000 وروسته بیا په خپله زیاتېږي. ستاسو څنګه ویډیو اپلوډ کړه کتونکی یې لایکوي، هغه نورو ته پسې ځي، نورو ته ځي او هم ستاسو سبسکرایبر زیاتېږي. او 4000 ګنټې ډېر حساب را کېږي. بیخي اسانه طریقه یې ده چې انشاءالله به تاسو ته به ټول
طریقه زه در وښیم له سره تر پایه پورې دا اوس څنګه موږ پوره کوو. بیا به دلته سټارټ تاسې پسې ووهئ او دا خبره هم په یاد ولرئ بعضې خلک دي په دې کې فلمونه اپلوډوي. د فلمو اپلوډېدو والا ته زه دا خبر کوم. ما سرچ پسې وکړ معلومات مې ډېر ځین ترلاسه کړ چې خلک فلمونه اپلوډوي پر فلمو باندې و دوی ته ډېر ایډونه راځي لیکن پیسې کمې وي. 100,000 نفره د ده ویډیو وګوري 100,000 نفره صرف $1 ورکړي. پر 100,000 نفرو باندې چې $1 وي دا نو بالکل بې خونده کار ده. لیکن که چیرې د ټکنالوژي په باره کې وي او یا هم بل معلومات تاسې لرئ هغه معلومات تاسې دلته شریک کړئ. مثلا د موبایل د زده کړې یو سافټویر وي دا سافټویر څنګه استعمالیږي په زور اواز سره تاسې ووایاست او هم دلته دا ویډیو اپلوډ کړئ چې کله اپلوډ سي نو خلک یې لایک کړي تر نورو خلکو ورسیږي. داسې کله 1000 کسان وګوري تاسو ته $1 فکس درکوي. بعضې وخت دا رقم وي بالکل 3 کسان وګوري 8 کسان وګوري $1 درکوي. بعضې وخت بیا داسې وي 2000 کسان وګوري بیا هم $1 نه وي. هغه له دې وجې چې خلک دا ویډیو ډسکلایک یعنی ناخوښه کړي دا ویډیو ناخوښه ده. هغه دومره مشکل نه لري. دا خبره دې ستاسو په یاد وي چې فلمونه بالکل باید تاسې اپلوډ هم نه کړئ. په فلمو کې یو خو دا ده کاپی رایټ سټریک راځي یعنی تاسو د هغو د راخستې دلته اپلوډ کړئ. او بل څه دا خبره هم باید په یاد ولرئ چې کله تاسې د بل چا ویډیوګانې را اخلئ او هم دلته اپلوډوئ په هغو ویډیو کې د هغو غږ ورک کړئ خپل غږ ورسره راولئ او یا هم د هغو په ویډیوګانو کې نور ایډیټینګ وکړئ شیان یې سره وربدل کړئ ویډیو یې یوې خوا بلې خوا ته واړوئ. دا خبره په یاد ولرئ دا هم کاپی رایټ سټریک راولي یعنی دا هم کاپی ویډیو ده. په اولو شپو کې چې کله ما یو چینل جوړ کړ دغه رقم ترتیب مې ورسره وکارول یو څه وخت کاپی رایټ سټریک نه راکړی. بل وار چې ما وکتله داسې 2 میاشتې وروسته پر یو ویډیو باندې سټریک راغلی و. ما چینل پرېښی چې ورته حیران شوم دا څنګه 2 میاشتې سټریک نه و اوس پیدا سو. نو خامخا پر ویډیوګانو باندې که 3 دانې پیدا سو ستاسې اکاونټ ډسیبل کیږي. نو راځئ چې اکاونټ جوړ کړو. سټارټ به تاسې پسې ووهئ. دا ځای ګورم مهموالی دا ځای ده. د یوټیوب د پارټنر پروګرام شرایط دا دي چې دا به ټول تاسې ولولئ. له سره تر پایه پورې به دا په دې باندې تاسې ځان خبر کړئ. 6 دانې د دوی که چیرې تاسې غواړئ چې د دوی سره ملګري سئ د یوټیوب سره دا 6 شیان به ستاسو حتما په یاد دا به تاسې له سره تر پایه پورې وایاست تر څو بالکل ستاسو یوټیوب له ډسیبل کېدو څخه وژغورل سي. داسې چې کله وواله دا 3 سره به بیا تاسې ټیک کړئ. بیا به آی اکسپټ تاسې ووهئ. آی اکسپټ چې کله تاسې ووهئ و تاسو ته به ګوره اوس څه رااوړي. اوس دا ده دویم یو به تاسې هغه یو خو ګوره د ټیک نښان پر رالی پرسو دا دویم یو به بیا سټارټ ووهئ. دلته به تاسې څه چم کوئ د ایډسنس اکاونټ به ورواچوئ. دلته ګوره نیکسټ لیکلی ده غواړو اوس د ایډسنس اکاونټ ورواچوو. چې کله تاسې نیکسټ ووهئ دلته به تاسې پر دغه چینل باندې یو ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړئ. دا خبره ډیره مهمه ده راته غوږ سئ. ګوګل ایډسنس اکاونټ که چیرې د یو چا د له مخه موجود وي هغه د په کمپیوټر او یا په موبایل کې دوهم دانه نه جوړوي. له ما څخه ملګرو پوښتنه وکړه وایي ستا خو 15,000 کسان د یوټیوب د چینل و ستا چینل څنګه ډسیبل سو؟ ملګرو زما غټه وجه همدا وله چې ما دوهم اکاونټ دلته جوړ کړ. ما نه ده جوړ کړی یو بل ملګري راکړ او هم دلته ما چې کله خلاص کړ زما 2 اکاونټونه ډسیبل زما دا هم دغه کس ته هم. دلته که چیرې تاسې پخوانی اکاونټ لرئ او یا هم د ایډسنس اکاونټ لرئ هغه به تاسې دلته ورواچوئ. ایډسنس اکاونټ هم ډیر اسانه جوړیږي. دا د مثلا تاسې بیریږئ مه چې دا څنګه جوړیږي. جوړېدل یې بیخي اسانه طریقه ده. زه یوه تاسو ته درښیم چې دا څنګه جوړیږي. دا د نیکسټ مې ووهل. چې کله تاسو نیکسټ ووهئ دا د ګوره رااوړي. موږ د ګوګل ایډسنس اکاونټ ته دلته ګوره تاسې به دا اکسپټ بیا تاسې پسې ووهئ نو بس تاسې اکاونټ له ګوګل ایډسنس سره کنیکټ سي. خو زه نه وهم زه نه ورسره دا کوم زما دغه یو چینل بس ته چې استعمالوم. باید یو وکاروئ 2 جوړ نه کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ څنګه جوړیږي ملګرو؟ د ګوګل ایډسنس اکاونټ ډیر وسا جوړیږي. هر کس غواړي چې د ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ. دا د زه بیا ستاسو دپاره د ګوګل ایډسنس سره کنیکټ کړم مشکل نه لري. هر څو چینلان تاسې کولی شئ چې جوړ کړئ له یوه ګوګل ایډسنس سره اکاونټ سره کنیکټ کړئ. دا اکسپټ ما ووهل د دی اوس په خپله له دغه سره کنیکټېږي له ګوګل ایډسنس اکاونټ سره. دا د ګوره دا زما نوی بل ګوګل ایډسنس اکاونټ ده چې ما صرف د یوټیوب لپاره یې زه کارومه. د یوټیوب بیلنس به دلته راځي. د ایډمو دا په بل اکاونټ کې ده چې زه په موبایل کې استعمالوم. دریم کمپیوټر چې زما دا ده په هغو کې زه د سایټ لپاره کار کوم چې د ټولو ځان ته بیلنس راسي. دا د اوس ګوره ایډسنس اکاونټ ورسره کنیکټ شو. ایډسنس اکاونټ څنګه جوړیږي تاسې په ګوګل کې هم سرچ وکړئ او اسانه طریقه یې هم ده. مثلا زه به اوس تاسو ته طریقه دلته دا د دروښیم. که چیرې ستاسو دا نه وي دلته خالي تاسې ولیکئ او هم دغه اول یې ده
دا یو به تاسې ووایي او یا هم دغه دویم یو به تاسې ووهئ چې کله تاسې ایډسنس اکاونټ ووهئ دلته به ګوره ساین ان که چیرې ستاسو د له مخه موجود وي یعنې اکاونټ مو ساین ان بیا کړئ لیکن که چیرې موجود نه وي ساین اپ بیا کړئ د ایډسنس اکاونټ به تاسې جوړ کړئ دا رقم جوړیږي تاسې اوس ورته وګورئ یور ویب سایټ دلته به ستاسو د ویب سایټ نوم ور واچوئ دلته به تاسې خپل ایمیل ور واچوئ مثلا ګوره پر دغه لمبر سره ایمیل مو دلته به تاسې ویب سایټ ور واچوئ ویب سایټ چې هر کوم ویب سایټ وي هغه به تاسې دلته ور واچوئ لکه www.onlinezadakra.com دغه ویب سایټ به دلته ور واچوئ تاسې کې چیرې جوړوئ دلته به تاسې یس ووهئ ګوره سیو اینډ کنټینیو بیا تاسې ووهئ ستاسې اکاونټ به جوړ سي بیا به هلته تاسې د خپل بینک اکاونټ ور واچوئ هغه به زه تاسې په دا بله دغه کې در وښیم چې څنګه د بینک اکاونټ هم ورلیږي په خپل ځاني آی ډي کې به زه تاسو ته در وښیم چې کله ستاسو د ایډسنس اکاونټ خلاص سي دلته ګوره دا د ستاسو چې کوم ډالر وي هغه ډالر به بیا دلته ستاسو ښکارېږي د یوټیوب دا دلته ښکارېږي او د ایډمو وسایټو دا بیا دلته ښکارېږي د یوټیوب دا اول وارې دلته ښکارېږي چې کومې پیسې راځي هغه پر دغه ځای باندې راځي ستاسو بیلنس اوس ګوره ټول 0 ده زما یوټیوب هم تر اوسه پورې نه ده ویریفای سوی ځکه چې زما شیان تر اوسه پورې نه دي پوره دا بل اکاونټ دا زما د یوټیوب دا پوره سوي وو د دې دا تر اوسه پورې نه دي پوره دلته به تاسې پر پیمنټ باندې کلیک وکړئ چې کله پر پیمنټ کلیک وکړئ دلته ورته ګوره ورته لیکلي دي چې تر هغه وخته پورې تاسې پیسې نسئ لیږئ تر څو ستاسو د 100 ډالر ورته نه وي رسېدلی یعنې بینک ته نسئ لیږئ دلته سیده منیج سټینګ دغه به تاسې بیا ووهئ منیج سټینګ چې کله تاسې ووهئ دا ځای ګوره مهم ده دلته به تاسې ور واچوئ پیمنټ اکاونټ دغه ځای ته به تاسې راسئ دا ستاسو د پروفایل آی ډي سوله دا خو ستاسې ملک سو چې پاکستان ده تاسې به دا ورته انتخاب کړئ دا به ګوره دلته تاسې ایډیټ پر ووهئ دلته به تاسې نیم اینډ اډرس ور واچوئ مهموالی په دغه ځای کې ده ګوره دا د ما خلاص کړو دلته به تاسې خپل نوم ور واچوئ هغه نوم چې ستاسې د بینک اکاونټ پر جوړ ستاسو د بینک اکاونټ چې څه نوم لري هغه نوم به دلته تاسې ور واچوئ دلته به تاسې اډرس ور واچوئ د خپل ځای اډرس او هم دلته به تاسې دوهم اډرس ور واچوئ هغه اډرس چې ستاسو دپاره د دې پین کوډ راځي هغه پین کوډ به تاسو ته پر دغه دوه ځایو باندې راځي دوهم اډرس دلته ور واچوئ دلته ستاسې خپل ولایت به ورته انتخاب کړئ مثلا سټیز دلته کوټه د ما ورته انتخاب کړې ده دلته پوسټل کوډ به تاسې پسې ور واچوئ پوسټل کوډ څه ته ویل کېږي پوسټل کوډ دغه ده مثلا د کوټې پوسټل کوډ څه شی ده دلته به تاسې په ګوګل کې سرچ وکړئ تاسې د هر ولایت یاست د هغو پوسټل کوډ راځي دا د ګوره د کوټې پوسټل کوډ چې ده 8300 ده ما دا ور اچولی دا پوسټل کوډ چې مې ور واچول او هم دلته بیا تاسې سبمیټ کړئ بس دا د کار خلاص سو ستاسې مونټایزیشن به هم انیبل سي اوس ګوره زما د دې اکاونټ مونټایزیشن ته زه اوس ورځمه چینل ته رالمه چې اوس مونټایزیشن خلاص ده او که نه ده خلاص دا د ګوره مونټایزیشن ما ووهل ګوره نوټ انیبل لیکلی ده کله دلته رالمه دلته ورته لیکلي دي ګوره سبسکرایبر د څو غوښتلي وو وایي 1000 کسان به وي زما دا 933 کسان دي ګوره زما دا ویریفای سوی ده دا سبسکرایبر مې ویریفای دي او دغه ګنټې چې ده 4000 ګنټې ګوره دلته لاندې لیکلي 4000 ګنټې به ستاسو چینل کتل کېږي په 12 میاشتو کې زما دا ګوره دا اوس ما جوړ کړ خو ویډیوګانې مې نه دي اپلوډ کړي 313 ګنټې اوس کتل سوي دي دغه دي دا 4000 ګنټې پرسي دا هم دا رقم دغه سي او هم زموږ اکاونټ له دوی سره کنیکټ سي پیسې پر چالو کېږي زما بل اکاونټ چې و ډیسیبل سو هغه خو نو ما ناځواني ورسره وکړه پر غلطه لار مې وکاروئ ډیسیبل سو د دې وجې د هغو کار هغه دا ټول شیان انیبل سوي وو محترمینو ملګرو ښایي ستاسو دا ویډیو خوښه سوي وي کوم چیرې خوښه سوې ده نو لایک یې کړه د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته راسئ نور په الله تعالی سپارم السلام علیکم ورحمت